بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 10 د دسامبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ سیمه‌ایز او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه د ازادي غوښتونکو د پیاوړو څپو خبرونه او راپورونه تاسو ته لرم. راځم لومړی په نړیوالو موضوعاتو باندې، بیا به ان شاء الله تاسو ته سیمه‌ایز معلومات او دام وړاندې کوم. نیویورک ټایمز لیکي چې په دې یو گزارش په اساس باندې 1,850,000 د بشار الاسد د وخت اردو منسجمه شوې ده او دا به په سوریه کې دوباره د ښارونو نیولو لپاره به اقدامات کوي. د دې اردو د انسجام لپاره دوه پخوانی جنرالان، جنرال سهیل الحسن او کمال الحسن چې رئیس د اطلاعات د نظامی دی وزارت دفاع دی په روسیه کې او په لبنان کې چې مستقر دي، د اغزنه د برنامه دغه کړي دي، منظمي کړي دي او دا اردو دغه شوی ده، یعنی د القصد چې کوم یو عملیات د الجولانی مقابل کې شروع کړي دي. زه فکر کوم چې دا حرکتونه به شروع شي. دا خبر ما په دې راوسته چې دې کې زه غواړم یو تاریخي اشاره تاسو ته وکم، دا ځان سره نوٹ کړئ او دا د تاسو سره. امریکا او اسرائیل په سوریه کې خپل اهداف ته رسیدلي دي. دوی چې کوم څه غوښتل هغه ترلاسه کړل. بشار الاسد د منځه ویوړه، ایران خپل لنډه کړله او روسیې هم هلته تضعیفه کړله. خپل پیګاګانې زیاتې کړلې. د دغه اسرائیل اثر و رسوخ زیات شو. بنان بشار الاسد اوس هغوی لپاره دومره ارزښت او مهم نه دی، لپاره دی چې کولو د دی لاسپوس هم دی او دی تربیه کړی هم دی د دی ایجنټو، خو بیا هم چون د جهادي اړیکو سره لغو اوس د اماغه چنون سودنوم کې کمونستان جنرالان راوستل، افغانستان وه ټوټې ټوټې کو مجاهدین بدنام کړل. زه فکر کوم چې دلته د باس پارټۍ جنرالان چې د هغه پخواني کمونستانو کې حسابیږي، د دې احیا کول او بیرته د اردو منظمول او بیرته د بشار الاسد نظام چې لکه څنګه افغانستان کې جهاد بدنام کو رهبران پرې نه خدل چې نظام جوړ کی. زه فکر کوم چې د اماغه سيناریو تکرار دی. اماغه پلان چې دلته وو اماغه پلان الته سوریه کې دغه کیږي، ځکه دغه قطاعات او دا ډلې چې منسجم شوي دي دا د غربیانو د مرستې نه بغیر ممکن نه ده. د ترشا روسیه دې ته دونه سرمایه گذاري نه کوي. روسیه که فرضاً دا کار کوله نو بیا سوریه نه پرې خودله. دوی چې سوریه پرې خودله فکر نه کوم چې دوی بیرته پکې هغه مصرف وکړي. نو ښکاره خبر ده چې د دې قواو تر شا باندې د قوتونه ولر دي چې هغه د جهاد بدنامول او بیرته لکه څنګه تاسو معلومه ده د الجولانی په مقابل کې پخوانی مجاهدین هم راوچت شوي دي. نو مجاهدینو ته به مسله اوس ورکول کیږي چې بیرته دا نظام وهي، القصد ته به ورکول کیږي او همدارنګې د دواړو جنرالانو ته چې سهیل الحسن او کمال الحسن نومیږي دا دوی ته به دغه کیږي چې د 1,850,000 قوا به د مصرف غواړي، دا کار غواړي او د دې پلان کې وای دا دی چې دوی به ښارونه نیسي، هر مختلف ښارونه به نیسي او د حکومت د ولکې نه به وباسي. لکه افغانستان کې هم داسې د کمونستان جنرالانو په سمت شمال کې د دوستم او هغې په کابل کې د بابا جان و دا په هرات کې د بلو په ننګرهار کې دا سمتونه جوړ کړي ولایتونه تخریبول. هماغه لوبه دوباره روانه ده. دویم خبر همداسې د روسانو متعلق دی چې دوی د اورشنیک میزایلونه چې په بلاروس کې نصب کړي اوس یې هغلته یو سکواډ خپل د هوایي د دفاع تیاری د سوخو 10 تیاری هم بلاروس ته رسولې دي او ویل کېږي چې دا لپاره د هغه احتمالي جنگ چې د اروپا او د روسیې ترمنځ ممکن دی، د بلاروس د سرحد نه به د میدان نه به هلته د اروپا سره دا کېږي، هم به میزایل هلته هم به دا جهازونه یې تر څو د اروپایي جهازونو مخه ونیسي او بل دا د په اروپا باندې په لنډه په اسانه باندې برید هم وشي کولی. بل خبر همچنان د روسیې متعلق دی
چې روسیې د یوکراین پر د بی پیلوټه جهازونو یعنی ډرون مرکز باندې حمله کړې ده، کوم ځای کې چې په حساب هلته دا تولیدیږي جوړیږي هغه یې کاملا له منځه وړې ده او تخریب کړې ده. بل خبر همدارنګه د روسیې متعلق دی، هغه دا دی چې روسیې هوډ کړی دی چې کوشش به وکړي، دا د روسیې د وزارت خارجه د بیان په اساس باندې دی چې تر څو زیات شمیر سیمه‌ییز ملکونه اسلامي امارت سره خپل روابط یعنی د رسمیت پیژندنې سطحې ته ویسي، لکه څنګه چې ما وړاندوینه کړې ده چې 2026 کې حتما انشاءالله د 5 تر 10 پورې ملکونه به اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا زما دغه موقف تایید کوي چې روسان ویلي چې کوشش وکړي چې یو څو ملکونه اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. بل خبر همچنان د روسیې متعلق دی چې روسیې د کیف باندې یعنی د یوکراین په پلازمینه پایتخت باندې 600 بې پیلوټه ډرون ورستولي دي، 40 راکټونه پې ورولي دي. همدارنګې د دې د برق او د انرژۍ مرکز یې وهلی دی، برق یې پې قطع کړی دی او د ګرمولو هغه سنټرال د میټینګ چې د لپاره د رادیټرونو یعنی د مرکز ګرمیګانو ځای هغه له منځه وړی دی. اوس کم از کم 3,20,000 کسان په دغه سیمه کې د بدون د اوبو، برق او دی او هوا هم سړه ده، نو د ستونزې سره مخ کړي دي. دا حمله په هغه وخت کې وشوله چې کله زیلنسکي په امریکا کې د ډونالد ټرمپ سره محو د قصو او خبرې کولې چې دلته په دې په خبره باندې حمله شوې ده. بل خبر همچنان د روسیې د وزارت خارجه متعلق دی، سرګی لاوروف ویلي دي چې د یو چین یعنی وان چاینا پالیسی باندې دی معتقد دي او که چېرته په تایوان باندې جنگ متسلط شي او امریکا او دی دغه وکړي نو دی به د چینایانو تر څنګ ودرېږي او د تایوان د موضوع نه د چین نه به دفاع وکړي. راځم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د جهادي څپو ته. په کورم ایجنسي کې جنگ ډیر قوي جګړه شوې ده، د پوز او د مجاهدینو ترمنځ انخته 100 ساعته دوام کړی دی. په نتیجه کې 7 عسکره وژل شوي دي او زیات تعداد نور ټپیان شوي دي او دی هغه وسایل هم له منځه وړل شوي دي. په جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ کې دا ویل کېږي چې پس له ثقیلې جګړې نه چې د مجاهدینو او د پوز ترمنځ شوی دی، پوز په شاتګ باندې مجبور کړلی شوی دی او خپله وزیرستان جنوبي د مجاهدینو لاسته ولوېدلو په حالت کې یعنی سقوط حالت کې دی. همدارنګې د مجاهدینو د پاکستان د پوز سره د داود شاه د بهادر خیل په سیمه کې شدیده جګړه شوې ده، 4 عسکر وژل شوي دي او لسګونې نور ټپیان شوي دي. همدارنګې په بلوچستان کې ازادي غوښتونکو د کویټې کراچۍ په لویه لار باندې راکوز شوي دي، چک پوسټ یې جوړ کړی دی او دا کومه سیمه کې دا چک پوسټ جوړ کړی په نامه د هارني مارو ټانک دغه چک پوسټ دی او دلته دوی کوشش کوي چې د دولت سره متعلق همکاران او یا څوک چې کار کوي هغه کسان که دغه موټرونه راکوزي او هغه نیسي. همدارنګې بل خبر زموږ د وطن په متعلق دی، ویل کېږي چې افغانستان بلیک هاک هلیکوپټر تیارې چې دي هغه فعالې کړي دي یا یې ترلاسه کړي دي. چې دی د کوم ځای نه ترلاسه کړي دا نه دي ویل شوي، خو د دې بابت نه پاکستان سخت لالانده دی او هغه دغه کړی دی چې که دا تیارې د دوی لاسته ورغلي نو دا د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ دی او پاکستان چون دا تیارې نه لري نو د دې هغه په حساب دغه دفاعي دغه سیستم یې ورته نه لري. نو د دې بابت نه هغوی په دغه کې دي چې ورځ تر بله اسلامي امارت خپل نظامي او دفاعي قوت زیاتوي او دا د پاکستان لپاره باعث تشویش شوی دی. همدارنګې پاکستان د بلوچانو په غرنیزو سیمو کې په لرې پرېوتلو کلو او بانډو باندې شدیداً بمبارد کړی دی، کورونه یې سوځولي دي او خلک د خپل د سیمو نه په وتلو باندې مجبوره کړي دي چې د دې نه وځي او هر خواته چې ځي به خو سیمې پې خالي کړي دي او دا په 100
کلو بانډو باندې دا کار کړی دی. په دې بابت کې د بلوچ حرکت د نړیوالو باندې دا غږ کړی دی چې په دې هکله دوی باید د بلوچو تر څنګ ودرېږي او د دې د اواز په ملګرو ملتونو کې او په نړۍ کې اوچت شي چې دا په حساب د نړیوالو قوانینو خلاف دی او په جنساید کې حسابیږي، په حساب وار کرایم کې حسابیږي، جنایت جنگي دی. نو په دې اساس باندې دی غږ کړی دی، خو که چېرته شنوا غوږي او دا واوري او د اواز اوچت کړي دا به ډېره ښه خبرې. همدارنګه د پاکستان د منازعاتو د مطالعې مرکز خپل په کلني راپور کې څنګه چې کال 2015 تمام شوی دی خپل راپور وړاندې کړی دی. دی ویلي چې کال 2015 خرابترین او بدترین کال د مرګ ژوبلې له کبله هم د اردو د پاکستان ته او هم مجاهدینو ته و. دی وایي چې 83% په جګړه زیاته شوې ده، حملې زیاتې شوې دي او دغه ته فرق راغلی. پاکستان د خپل مطالعاتو مرکز ویلي چې 2115 شعبه نظامیان وژلي دي په دې دوران کې او دا کړي دي او 580 غیر نظامیان هم وژل شوي دي. د انتحاري او د پهبادي حملو کې 6% اضافه والی راغلی دی. همدارنګه دا په نسبت د 2023 دی وایي، یعنی 2023 په نسبت 2015 کې 6% انتحاري او پهبادي حملو کې زیاتوالی راغلی. د غیر نظامیانو په مرګ ژوبله کې د 2023 په نسبت 40% اضافه والی راغلی دی. په مجموع کې 2263 نظامیان او غیر نظامیان وژل شوي دي چې په دې کې هغه د 640 نظامی نیرو ده او 902 غیر نظامی نیرو ده، 230 شبه نظامی ده او 1015 خپله د امنیتي او نظامی وګړي د پوز وژل شوي دي. 28 تنه د کمیټې د امن د صلح کمیټې وژل شوي دي او په ودرولو او تحقیقاتو کې چې د تالاشي په بازارونو کې کېږي دې کې 3% ضد د تروریزم شکمنو باندې چې دغه شوی 3% اضافه والی راغلی دی. 490 کسانه مظنون د تروریزم په نامه گرفتاره شوي دي. 1063 تروریستي حملې په 2023 کې په سراسر د پاکستان کې دا شوي دي او د په دې حملو کې 53% اضافه والی راغلی دی. نو دا و د 2015 کال خپل د پاکستان د پوز راپور چې 100% څخه قیم نشي کېدلی ځکه چې دوی خپل د کوم ځای کې خپل دغه خپل په ګټه اعداد و شمار زیاتوي او کم زیاتوي او د کې فرق پکې راولي. خو بیا هم چې ومه ستاسو حضور ته وړاندې کړ قضاوت به خلکو ته پرېږدو، خو دا هغه راپور دی چې ترلاسه شوی دی. دغومره هم چې دی اوس اقرار کوي چې د دې وضع دونه خرابه ده، انشاءالله نوره به هم خرابه شي او د دې د منځه تلل بربادي دا د افغانستان د خلکو ارمان دی چې تر څو خپل لوی افغانستان جوړولو ته لاره جوړه کړي انشاءالله، چې پنجاب خپه د خیبر پښتونخوا او د دې سیمې نه لنډه شي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.